بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم چې ټول به روغ جوړ وو. نننۍ ویډیو کې موږ ته دا طریقه درښیو چې موږ څنګه پروفایل لینک کمې نمبر یې هغه موږ چینج کړو، د هغه په ځای باندې موږ یو نوم ولیکو. نو په نننۍ ویډیو کې دا طریقه درښیو. ویډیو به لږه هم نه سکیپ کوو، ویډیو به تر اخره ګورو. دغه ډېره فایدې موږ چې کله هم اکاونټ هیک شي موږ فرګیټ کوو یا موږ ته نمبر نه ومولو، نو کوم دا نمبر یې نو په دا باندې اکاونټ نه سرچ کېږي، نه فرګیټ کېږي. نو د څه نمبر یې کتلی شو، دا په ځای موږ یو نوم سلیکټ کوو. که هر نمبر نوم یې که د خپل آی ډي نوم ورکوو، خپل نوم ورکوو، نو هغه څو دلته سلیکټ کولی شو. نو دا موږ څنګه دا سلیکټ کوو؟ زه د خپل آی ډي نوم دلته سلیکټ کوم. دا لپاره سلیکټ شم مسنجر ته. مسنجر باندې کوم د آیکن اپشن دی، کوم څو پروفایل تصویر، نو په دا خپل تصویر باندې به کلیک وکړو. لاندې به سکرول ډاون کړئ، دلته کې یوزر نیم کوم اپشن وي، نو دا یوزر نیم په دا اپشن باندې به کلیک وکړو. دا په مسنجر کې دا کم سیټینګ دی د یوزر نیم. کله په یوزر نیم باندې کلیک وکړو، لاندې کم ایډیټ یوزر نیم اپشن دی، نو په دا باندې بیا کلیک وکړو. دا لپاره کم هغه دلته به نوم ته انتخاب کړو، کم نوم چې هم ورکوو. زه خپل د آی ډي نوم ورکوم. دلته به لوډینګ څه کتلی شو، کرښه روانه او شنه کرښه چې په کم نمبر کم نوم باندې آی ډي جوړه وي، نو په هغه باندې بل نومات څه نشي ورکولی پروفایل له. نو په هغه کې لږ چینجوالی راولګوئ، یعنې سیف کې چینج کوو یا نوم کې لږ چینج کوو. نو په دا طریقې سره کله نوم صحیح شي، نو بره پر اکاونټ کې به سیو اپشن وي، نو په سیو باندې به کلیک وکړو. دا چې کوم پروفایل د هغه به چینج شي، کومې نمبر یې هغه به هایډ شي، په ځای به دا نوم شي. نو دا یې نننۍ ویډیو طریقه وه. که ویډیو خوښ شي ضرور در سره لایک وکړه. تر اوسه پرې په چینل باندې چې نه در سره ضرور سبسکرایب کړو. اوس په دا کوم نوم مو ورکړو، په دا باندې زه اکاونټ سرچ کوم، فرګیټ کوم، نو په دا باندې مو اکاونټ سرچ کېږي او فرګیټ کېږي بیا هم. نو څه کتلی شو، کوم نمبر یې هغه هایډ شو، په ځای باندې نوم سلیکټ شولو. نو په دا طریقې سره پروفایل کم لینک ته هغه چینج کولی شو.